نن سبا په فلسطین کې مسلسل ظلمونه روان دي. ماشومان، بوډاګان او زنانه بغیر څه تفریق نه وژل کیږي او دا ظلمونه یو داسې دور دی چې دا په تاریخ کې ډیر کم موږ تاسو ته ملاويږي. یو طرف ته فلسطین والا خلک د ظلم او ستم سره مخامخ دي، نو بل طرف ته ډیر عربي ملکونه شته دي چې د هغوی سرحدات او بارډرې د دوی سره لګېدلې دي. ناشنا خبره ده چې دا عربي ملکونه ټول یو بل سره په عقیدې، مذهب او رواج کې یو شان دي، لیکن کله چې فلسطین والا مسلمانانو ته د خلکو ضرورت پیښ شي نو د دې عربي ملکونو بادشاهان بیخي ځان په دوی باندې ننګاره کوي. په دوی کې دومره همت نه وي چې دوی د خپل ورونو تپوس وکړي او دا کوم ظلم چې روان دی په دې باندې اعتراض وکړي، یو سوال به اوچت کړي. د دې عربي ملکونو بادشاهان د معیشت په لحاظ سره کامیاب او د دنیا په مزو کې وده پراته دي. په ټول عربي ملکونو کې صرف قطر واحد ملک دی چې د خلدي ظلم جواب نشي ورکولای، لیکن دومره ده چې دوی همیشه د جنگ په ودرولو کې کوشش کوي. لیکن ملګرو، د عرب چې نن سبا تاسو سره کم وهن او کمزوري په حالت کې ښکاري، نو تاسو ته پته شته چې دوی همیشه داسې نه وو. د نن نسل کاله مخکې په ټول عربي دنیا باندې د سلطنت عثماني حکومت په دې سلطنت کې د عربو ټول ملکونه داخلو او تقریبا د 400 کالو نه عربو د ترکو خلافت تسلیم کړو. په دې دوران کې عربو د ترکو په خلاف د غټ بغاوت چرته نه وکړي. نو لسمې صدۍ کې برتانی د ټولې دنیا د فتح کولو اراده وکړه، لیکن د دوی مخې د خلافت عثماني د یو ازغي حیثیت لرو. د عربو په ملکونو باندې قبضه کول، د دوی معدنیات خپل قبضه کې اغستل د برتانی د پاره ډیر مشکل کارو. په دغه زمانه کې د خلافت عثماني د طاقت د پاره غټ سبب عرب خلکو. دیو جن برتانی ته راپته و چې د سلطنت عثماني په خلاف زموږ حمله به هله کامیاب ثابتېږي کله چې عرب زموږ سره ملګری شي. دوی د ترکو په خلاف بغاوت وکړي. د دې بغاوت د کامیابولو لپاره برتانی د یو داسې عربي لیډر ضرورت و چې هغه په عربو کې طاقتور وي او د په आवाज سره ټول عرب د ترکو په خلاف بغاوت وکړي او د جنگ محاذ کولا وکړي. بل اخر دا سړی دوی ته میلاو شو د شریف حسین بن علي په صورت کې. دا سړی د سلطنت عثماني د طرفه د مکی گورنر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نو، یعنی د بنو هاشم قبیله نو او د حسن بن علي په اولادو کې وو. انګریزانو د شریف حسین سره معاهده وکړه، په هغه کې ورته دا وی کله چېرته د ترکو په خلاف د جنگ اعلان وکړي او هغوی نه جدایي اختیار کړي، نو بدله کې به موږ تعالی د یمن، عراق، شام، فلسطین او مصر دا علاقې به ستا په کنټرول کې وسپارو. شریف حسین ډیر په اسانۍ سره دوکه شو او د انګریزانو سره په دې معاهدې باندې دستخط وکړو. یو طرف ته عربو د سلطنت عثماني په خلاف بغاوت وکړو، نو بل طرف ته په ترکیه کې هم د سلطنت عثماني په خلاف د نوجوانانو یو تنظیم جوړ شوی و. د دې نوجوانانو نظریه سیکولر و او د دوی سوچ دا و چې نن سبا موږ ته کوم معاشي مشکلات مخامخ دي نو د هغې غټه وجه اسلام دی. د دې تنظیم د نوجوانانو په خپل تحریک تیزی راوسته او د عثماني خلیفه په خلاف بهر ته راووتل. د سلطنت عثماني اخرنی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی ډیر کوشش وکړو چې حالات کنټرول کړي او سلطنت عثماني د زوال نه بچ کړي، لیکن دا سلطان په خپل د کوشش کې ناکام شو او بل اخر د نوجوانانو د تحریک د سلطان معزول کو او د پزی د ضرور محمد رشاد په تخت کې نو، لیکن د سری په نوم حکمرانو نور د حکومت په امور کې د اختیار بالکل ختم شوی و. سلطان عبدالحمید د معزول کېدو نه څو کاله بعد د اولني جنگ عظیم آغاز شو او بل اخر د دې جنگ په نتیجه کې سلطنت عثماني ریزه شو او سلويخ ملکونه د دوی نه جدا شو. کله چې شریف حسین په خپل بغاوت کې کامیاب شو، برتانی غالب شو، نو شریف حسین د خپل حق مطالبه وکړه د برتانی نه، لیکن برتانی په د باندې ځان بالکل نانګاره کو. په دې وخت کې برتانی په فلسطین کې د اسرائیل د آبادولو اعلان وکړ. شریف حسین د کله پته ولګید نو هغه د فیصلې نه سخت انکار وکړ او د برتانی په خلاف د جنگ میدان ته راووتو. د دې سره شریف حسین ځان د خلیفہ لقب ورکړ او خپل یو جدا خلافت اعلان وکړ. چونکه شریف حسین یو قسمه د جهاد اعلان کړو، دیو چې نه د عربو اکثر خلک د سره ملګری شو. بل طرف ته سلطنت عثماني اخرنی خلیفہ سلطان محمد یو اعلان جاری کو. په هغه کې ټول مسلمانانو ته د ترغیب ورکړو چې تاسو د شریف حسین خلافت تسلیم کړئ او د سره ملګرتیا اختیار کړئ. د دې اعلان د وجې نه اکثر مسلمانان شریف حسین ته متوجه شو او د سره بیعت وکړو. کله چې برتانی ته پته ولګید چې ما خو یو طرف ته مسلمانانو خلافت ختم کو، نو بل طرف ته خدای یو بل خلافت شروع شو. دیو جن برتانی فوراً د شریف حسین په خلاف اکشن واغستو او د پزی په عربو کې موجود دی بل لیډر سره د په خلاف مدد وکړو. او د دې کس نوم دی عبدالعزیز آل سعود، کوم چې د سعودي عرب ولنی بادشاہ دی. ملک عبدالعزیز د برتانی په مدد سره د شریف حسین په خلاف جنگ شروع کو. چونکه د ملک عبدالعزیز سره د برتانی مدد شامل وو، دیو جن هغه مسلسل په سو معرکو کې شریف حسین له شکست ورکو تر دې چې مکه او مدینه هم د هغه لاس نه واپس واغستله. شریف حسین ناکام شو، خپل مقصد ته چرته هم ونه رسیدو. د دې سره برتانی د عربو علاقې تقسیم کړي، په دې کې ډیر ملکونه جوړ کړل او د دې لپاره چې د عرب بیا چرته هم خپل منځ کې اتفاق ونه کړي. نو ملګرو دا وجه ده چې د عربو ټول ملکونه د برتانی تابع وو او د دې نه بعد نن سبا د امریکای تابع دي
او چرته هم دوی د هغې د حکم خلاف ورزي نه کوي. او د دې وجه دا ده چې دا ملکونه جوړ کړي هم د انګریزانو پخپله دي. دې وجې نه په دې علاقو کې هغه څوک حکمراني کوي کوم چې دوی تابع وي. تاسو تاریخ وګورئ، کله چې صدام حسین، قذافي او ملک فیصل دوی د انګریزانو خلاف شروع کو، نو انګریزانو د دوی سره څنګه چلو کو، دوی څنګه ټول دنیا د پاره د عبرت نشان وګرځو. ملګرو ته د عربو غزوالو کوم چې مختصر انداز کې موږ تاسو ته وړاندې کو. نور عرب داسې خلک دي چې په دوی کې الله سبحانه وتعالی آخري پیغمبر را لېږلی دی. دوی په ټوله دنیا باندې حکمراني کړې ده. دوی د زوال سره مخامخ شوي دي او دا د حدیثونو ثابت ده چې په آخره زمانه کې دوباره به دوی په دنیا باندې حکومت کوي. خدا پته نشته چې دا منظر به موږ تاسو په خپلو سترګو باندې وینو او که نه.